د ژوند د ښکلا توکي د کابل ښار عبدالحق څلور لاره کې د ګلونو دا پلور ځای که له یوې خوا د چا لپاره د ګټې وټې ځای دی نو له بله خوا یې د څلور لارې په ښکلا کې هم پوره ونډه اخیستې. شریف له خپلو 3 ورونو سره دلته له 10,000 څخه د ډیرو ډول ډول ګلانو کرنه او روزنه کوي. هغه له 6 کلنۍ د ګلانو په کاروبار بوخت دی. وایي له ګلانو پرته ژوند ګران دی. دیگه می کسب کار ماست، از همه کسب کار هم رزق فامیل هم رزق خود هم خرچ دکان خود برابر میکنیم. شکر میکشیم به هر حالت. هغه وایي ډیری هغه ګلانو روزي چې د لمر له وړانګو پرته هم وده کوي چې د ښار د لوړو ودانیو او دفتري میزونو لپاره یې خلک پیري. گل گلدار دایم در هفته رشد میکنه. گلایی که سرسبز است در سایه رشد میکنه، مثل در بلاک مثل کسایی که در دهلیز است اینجاست. اینجا گلای خرد کلان هم داریم. کسایی که بخیر جای نداره بر سر میز کامپیوترشان میتونیم از این گلان کم استفاده کنن ببرن. گل ناخنک میگن. دلته د هیواد د بیلابیلو ولایتونو سربیره د ګاونډیو هیوادونو څخه هم ګلان راوړي. وایي په ژمي کې هم ګلان پلور لري، خو چې واورې د ګلو بازار سوړ کړي نو د دې لپاره چې روزګار یې ونه درېږي خټین لوښي هم پلوري چې تازه ګلان په دې وطني کنډولیو د کوټو تر کړکیو ورسیږي نو هله یې ښکلا څو برابره شي او په لیدو یې د خوښۍ پلمه پیدا شي. د ژوند له پرمختګ سره د خټینو لوښو بڼو کې هم پرمختګ راغلی ده. که څومره هم د ژوند وسایل ډیر شي خو د دې ډول وسایلو شتون په کورونو کې د ښکلا او د روحي سکون لامل ګرځي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، کابل.